بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، یو افسوسناک خبر هغه در سره شیر کوو. تاسو ته په سکرین باندې یو ټیک ټاکر هغه په نظر راځي د کم تعلق چې د سیند سره دی. داسې چل شوی دی چې دا هلک ټیک ټاک ویډیو به جوړولي، ډیر زیات مشهور هم دی، داسې تقریبا څه په میلیون کې د دې فالوور دي. نو داسې چل شوی دی څه درندګان که موږ وګورو زموږ په سیمه باندې دا درندګان ډیر زیات سیوا شوي دي، او د سیوا کېدو کم ریشو چې دا هغه ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي. هغو داسې چل کړی دی چې دا ماشوم هغه یې نیولی دی، او د نیولو نه پس یې ول داسې قسمه په هاش قسمه ویډیو یې ورسره کړي دي، او د هغې نه پس یې بیا اپلوډ کړي دي د ټیک ټاک د لارې او د سوشل میډیا د لارې. تاسو ته دا هلک هغه به ښکاري په سکرین باندې. دا هلک دی د کوم نوم چې هادي ورته وایي، او د ځان سره مسټر هادي هغه هم لیکلی وي زیاتتر ویډیو کې. د هغې نه پس په سوشل میډیا دا خبر هغه هم ډیر زیات په تیزۍ سره روان دی. پکې ویلی کېږي چې آیا په پاکستان کې داسې یو ماشوم هم محفوظ نه دی چې هغه خپل کم قانوني حق چې دی هغه حاصل کړي، او نور داسې کم درندګان چې دي د هغو نه ځان وساتي. بل په کم ویډیو کې چې دا هغه کې ویلی کېږي هم چې دې ماشوم لی هغه څه ورکړي هم وو، نو د هغې وجې نه هغه بېهوشه و. یعنې دا ویډیو چې تاسو ته ښکاري په سکرین باندې، دا ویډیو یې کړې ده ورسره، نو دا بیا بېهوشه و. دغه بېهوشتیا نه پس یې ورسره کم غلط کم حرکتونه چې دي هغه یې ورسره کړي دي. ډېر زیات د افسوس خبر، ډېر زیات شرمناک کار شوی دی. بیا داسې چل شوی دی، دا هلک تاسو ته په سکرین ښکاري، دا بیا لایو هم راغلی دی، او کم خپل زیاتې چې ورسره شوی دی د هغې باره کې ذکر کړی دی چې آیا ما سره کم قسم زیاتې شوی دی، ما ته د انصاف میلاو شي. مختلف کوم قسمه خبرې چې دي هغه یې په ویډیو کې کړي دي. نو ډیره زیاته د افسوس خبره ده که موږ خپلې معاشرې ته هم وګورو. نو نن سبا چې کم دی تاسو ته زه بار ویډیو کې شیر کوم چې ما خپل ماشومانو چې کم دی هغه خصوصي نظر وساتئ. کم قسمه وخت چې نن سبا راغلی دی هغه ډیر زیات خطرناک، ډیر زیات فحاش او ډیر زیات ګنده‌ترین وخت چې کم دی هغه راغلی دی. نو دغه کم معلومات چې کومه ویډیو چې هغه هم تاسو سره شریک کړه، مخکې در سره هم شیر کړئ چې نورو خلکو ته هغه هم پته ولګي، او د داسې قسمه درندګانو نه خپل کم ماشومان بچي هغه وساتي. حکومت ته هم زموږ خواست دی چې د داسې قسمه خلکو هغه خلاف کاروایي وکړي، نو نور خلک به د دې نه عبرت واړي او بیا به داسې حرکتونه هغه څوک نه کوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.